د امریکا غږ د پښتو فیسبوک پاڼې لیدونکو السلام علیکم. زه برېښنا تحریک یم د کالیفورنیا څخه د ساندیګو ښار څخه. تاسو ته مې یو لنډ معلومات د ولسمشري د ټاکنو په هکله جوړ کړی دی چې ستاسو توجه ورته اړوم. دلته په کالیفورنیا کې کالیفورنیا هغه ایالت دی چې د متحده ایالتونو په غرب کې واقع دی. له دې امله دا ولایت د ټولو څخه وروسته خپل د رای اچول یا انتخاباتي مرکزونه د خلکو په مخ را پرانیستل او تر ټولو وروسته خپلې دروازې د خلکو پر مخ وتړل. څنګه چې تاسو ګورئ دا هم یو انتخاباتي مرکز د زما شاته چې زه مخې ته ولاړه یم په 8 بجو باندې دو هم خپله دروازه وتړله. تر دې دمه پورې د امریکا غږ د معلوماتو په اساس د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن 114 او د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ دوه اتیا انتخاباتي رایې ګټلې دي. د دغو ارقامو له مخې ښاغلی جو بایدن له ښاغلي ډونالد ټرمپ څخه مخکې ده. د نورو ولایتونو نتیجه هم را روانه ده. زر تر زر دا نتیجې به معلوم شي چې په نورو ایالتونو کې څوک مخکې کیږي. آیا ښاغلی جو بایدن مخکې کیږي یا ښاغلی ډونالد ټرمپ مخکې کیږي؟ نو دا اوسه پورې معلومه نه ده. ورو ورو دا نتیجې موږ ته راځي. او دا څنګه کار کوي؟ هر کله چې یو کاندید له 538 رایو څخه 270 انتخاباتي رایې وګټلې، بیا هغه ولسمشر ټاکل کیږي په امریکا کې. نو دوستانو تاسو چې اوس موږ ګورئ تاسو ته لنډ معلومات ورکړو د کالیفورنیا څخه د ولسمشریزو ټاکنو په اړه باندې. د یادورنې وړ ده دا چې دلته په کالیفورنیا کې دا انتخاباتي رایې 55 دي، یعنی 55 رایو په کالیفورنیا کې حق ده چې کولی شي رایې ورکړي یو د دې کاندید څخه. او څنګه چې به تاسو ته معلومه اوسي چې کالیفورنیا یو دیموکراتیک یا د دیموکراتانو کور بلل کیږي، نو اټکل کوو چې شاید رایې دیموکراتانو ته ورکړل شي. نو خو دا چې ټولې رایې دې نه وروسته چې داسې مرکزونه وتړل شو او دا رایې کله ټول شمیرل کیږي دا به په وخت و زمان معلوم کیږي. خو اټکل کیږي چې شاید د نومبر تر آخرې نیټې پورې شاید وخت ونیسي چې ټولې رایې وشمیرل شي او د امریکا کې د راتلونکي 4 کالو ته نوی رئیس جمهور وټاکل شي او اعلان شي د مختلفو رسنیو د طریقې څخه. نن زه هم دلته په ساندیګو کې تقریبا ټوله ورځ د دې انتخاباتي مرکز مخې ته راغلی وم، د رای ورکولو مرکز مخې ته راغلی وم او دلته ډیر خلک راغلل. ډیرو هغه کسانو چې مخکې نه رای خپل نه یې کارولې وي، دوی راغل په مستقیمه توګه خپل رای ورکړلې. او ویل کیږي چې په کالیفورنیا کې د 22 میلیونو هغو کسانو څخه چې ثبت نام یې کړی و د ولسمشریزو ټاکنو ته د مخکې نه تقریبا 14 میلیونه کسانو خپلې رای د پوستې له طریقې استولی وو او هغه نورې چې پاتې شو هغه په دې 4 ورځو کې، یعنی چې په شنبې په ورځ باندې دا ځای پرانیستل شوی او د هغې ورځ نه خلک دلته راغلل خپل رای په مستقیمه توګه وکارول. ډیر کسان چې خپلې رای په مستقیم توګه په امریکا کې نه وي کارولې او یعنی د پوستې له طریقې خپل رای نه ولیږلې، هغو په مستقیمه توګه وکارول. دا ځکه چې اکثریت د جمهوریت غوښتونکو پلویانو او د ښاغلي ډونالد ټرمپ هغو نه غوښتنه کړې وه چې دوی
د پوستې د طریقې نه خپلې رایې ونه لېږي بلکې په مستقیمه توګه د رایې ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي او خپل رایې ورکړي. دلته نن ډېر کسان نه لیدل کېدل لکه پخوا په شان، لکه د 2014 کال پخوا په شان چې ډېر لاینونه به و، خلک به ډېر و. دلته دونه لاینونه نه و، دا ځکه چې دا په سانډیاګو کې یا په کالیفورنیا کې په ټوله امریکا کې داسې ځایونه تقریبا 4 ورځې یا 15 ورځې مخکې څخه پرانیستل شوي او هر څوک په خپل وخت باندې دلته راغلي او خپلې رایې کارولې دي. نو اوس 8 بجې شو، دا مرکز دروازه وتړل شوه او دا آخري حالت ده چې خپلې دروازې د خلکو په مخ وتړلې، نورې رایې بس شوې، څوک رایې نشي ورکولی او د دې نه وروسته به موږ او تاسو انتظار وباسو چې پوه شو چې راتلونکی ولسمشر څوک به په امریکا کې. دوستانو د نورو معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک لایو د فیسبوک پاڼه مه هېروئ او ژوندي اوسئ، بریالي اوسئ هر چېرته چې هستئ. د خدای